سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. زه مسیح ارزومند نن یو ځل بیا د فوتوشاپ CC د 25م درس سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په نننۍ جلسه به انشاءالله یو ځانګړې جلسه وي نسبتا نورو ته، یعنې په دې کې به تر ډېره حده پورې عملي کار نه وي، صرف موږ غواړو چې یو څه د فوتوشاپ سیټینګز چې دي په هغو کې یو څه کار وکړو او ځینې هغه مهم مسایل چې هغه موږ ته په ډیزاین کې ډېر په درد خوري. نو ځینو ملګرو له موږ څخه پوښتنه کړې وه چې آیا موږ کولی شو دغه د فوتوشاپ CC کوم 2020 یا 21م ورژن چې دی موږ په هغو کې ټیټو، یعنې دغه کوم درسونه چې اوس موږ یې د ثبت کولو په حالت کې یو، آیا موږ کولی شو چې دا په ټیټو ورژنو کې وکاروو، یعنې په 2015 16 17 که هغه CC وي او یا CS شپږ وي، په دغو ورژنو کې تاسو کولی شئ دغه درسونه وکاروئ، ځکه ډېر توفیر په دغو ورژنو کې تر اوسه پورې نه لیدل کېږي چې په هغو کې تاسو دغه درس ونشئ کارولی. نو راځو نن موږ غواړو چې د فوتوشاپ CC ځینې مهم کوم درسونه چې پاتې دي د هغو له لړۍ څخه یو بله درس چې دی هغه مخته یوسو. نو لومړی موضوع چې زه غواړم په هغو تاسو ته کار وکړم هغه به د موږ انډو ریډو وي، چې انډو ریډو موږ د څه دپاره کاروو یا د څه دپاره موږ د هغو څخه استفاده کوو. زه یو تصویر رااخلم. وګورئ موږ په تېرو درسو کې په اکثرو ځایو کې د کنټرول زید څخه استفاده کړله، چې کنټرول زید د جوش دپاره کارول کېدله د شاته تګ دپاره چېرته موږ یوه غلطي وکړو، خو اما دغه غلطي تر ډېره حده پورې نه سمېدله یا تر ډېره حده پورې په دې کې موږ کار نه شوی کړلی، نو د یو څو نورو اشتباهګانو سبب هم کېدله. نو نن غواړم چې په دغو موضوع کې په انډو ریډو باندې خبره وکړم. وګورئ اصلا که چېرته موږ راشو ایډیټ منیو ته، په ایډیټ منیو کې یا هم د ایمیج منیو کې دغه کوم فایلونه چې د دغو په هغو کې موږ کار وکړو، موږ کولی شو د هغو هغه سیټینګز تغییر کړو. سمه ده، که چېرته موږ ایډیټ منیو ته راسو موږ کولی شو دلته کوم سیټینګونه چې دي هغه تغییر کړو یا په هغو کې بدلون راولو. نو موږ غواړو چې وروسته د کوم دغه آپشن چې دی پریفرنس دی غواړو په دې باندې وروسته خبره وکړو. نو راځو موږ انډو ریډو ته. وګورئ که چېرته زه اوس وغواړم په دغه تصویر کې یو څه تغییرات راوړم، د مثال په ډول راځمه برش ته، په برش کې یو ډول رسامیز دلته کړم په خپل دغو بیکګراونډ باندې، یعنې په نوي لیر باندې نه. سمه ده. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې دا کنټرول زید کو یا هم انډو کو، نو موږ د کنټرول زید څخه استفاده کوو، موږ کولی شو د هغو نه کار واخلو. اصلا که چېرته موږ وغواړو مثال په ډول زه بېرته راځم خپل لومړي حالت ته، دې ډول موږ کولی شو چې د ایډیټ څخه چې کله موږ پورته خواته لاړ شو، وګورئ دلته اصلا موږ ته راغلی دی انډو ریډو. انډو چې شارکټ یې کنټرول زید دی او ریډو چې شیفت پلس کنټرول پلس زی یا هم زید دی یا د مخته تګ دپاره کارول کېږي. د مثال په ډول څه که چېرته موږ شارکټونه نه وي زده، نو موږ کولی شو دو ځای څخه هم انډو یا ریډو ترسره کړو. د مثال په ډول زه غواړم چې دلته یوه لیکنه وکړم، مثلا دغه لیکنه ده چې موږ وکړله په دې ډول څه، او غواړم په دغه تصویر کې چې کوم دی په دې کې ځینې تغییرات راوړم. وګورئ په دې ډول څه مثلا دغه کوم تغییرات چې وو دا سبب د دوی شول چې د موږ دغه کومه لیکنه چې ده دا خرابه شي، یا یعنی موږ یو ډول اشتباه سماح شو، نو موږ بیا د انډو ریډو څخه استفاده کوو. د مثال په ډول موږ دغه کومه لیکنه چې وه یو څه نور هم زه تغییرات کې راوړم تر څو پورې تاسو ته په واضح ډول معلومه شي. مثلا د موږ لیکنه د موږ نه خرابه شوه، په دې ډول شوله. سمه ده. خو که چېرته موږ غواړو دا انډو کولی شو، وګورئ سمه ده، راځم بیا ایډیټ ته، بیا هم انډو په همدې ډول چې څومره موږ وغواړو دغه لیمیټ شتون لري چې موږ بیا وروسته
هغو ته هم ورڅو چې موږ څنګه دلته لیمیټ ټاکلی شو تر څو پورې دغه انډو وکړلی شي. سمه ده. نو وګورئ انډو موو دلته هغه نوم ورسره لیکل کېږي چې موږ مخکې د دونه کوم کار په دو باندې کړی و. وګورئ مخکې له دونه په دو باندې حرکت کړی و. مثلا ریډویډ دپاره کارول کېږي. که زه چېرته برش ته لاړ شم په خپل لیر باندې یو ډول تغییرات راوړم په اصلي لیر. وګورئ سمه ده. یو تغییرات مې دلته راوړل او یو څه تغییرات هم دلته راوړم. د مثال په ډول زه ولاړم شاته تګ مې وکړلو، یعنې اصلا انډو مې وکړه. وګورئ انډو برش ټول سمه ده. خو زه بېرته په دو باندې پښیمانه شوم یا مې حتی بل هم انډو کړله، خو بېرته زه پښیمانه شوم. غواړم چې بېرته هغو مخته تګ ته راشم. نو موږ یې د هغو کنټرول چې دی یا هغه شارکټ یې چې دی کنټرول شیفت زی کنټرول شیفت زی، نو موږ کولی شو بېرته هغو خپل تصویر ته راشو چې کوم تغییرات یا ایډیټینګ په هغو کې موږ ترسره کړی و. نو د انډو ریډو په اړه تاسو باندې وپوهېدلی چې موږ یې د څه دپاره کاروو. په دویم قدم کې غواړم چې هسټري چې دلته موږ یې په سکرین باندې وینو دا وکارم. چېرته موږ هسټري نه لرو موږ کولی شو د وینډو څخه په استفادې هسټري دلته اډ کړو. سمه ده. وګورئ غواړم چې زه هسټري دلته د کالر نه هم وړاندې ځای په ځای کړم. هسټري اصلا موږ د څه دپاره کاروو. سمه ده. هسټري موږ که چېرته موږ زیات اشتباهګانې په خپل هغه ډیزاین چې دی په هغو کې ترسره کړو نو موږ بیا د هسټري نه استفاده کړو په دې ډول. د مثال په ډول زه غواړم خپل دغه کوم تغییرات مې چې کې راوستلي دا د موږ هغه هسټري ده چې موږ کوم تغییرات کې راوستلي. مثلا زه په دغو ځای راغلی وم چې موف دغه کوم لیر چې و دا موږ موف کړی و. غواړم چې بېرته په یو وار بدون د انډو څخه دلته راشم. وګورئ زه کولی شم دلته راشم او دغه خپل لیر باندې تغییرات بېرته راوړم، خو تر هغو پورې چې څو دغه وروسته کوم لیرونه دي دا ټول دلته بېرته ناقص کېږي. که زه چېرته دلته تغییرات شروع کړم د همدغو ځای څخه دغه شاته کوم لیرونه چې دي وګورئ ټول ناقص شول. نو بېرته یې کنټرول زید کوم په دې ډول شاته کوم لیرونه چې شتون درلودله هغه ټول څنګه شول ناقص شول. نو د دو په کارونو کې به تاسو له ډېر دقت څخه استفاده کوئ. وګورئ اصلا زه چې څومره تغییرات دلته راوړم په دو تصویر کې هسټري ته تاسو وګورئ هغلته هم په هغو کې یو څه تغییرات رسي کې ور اضافه کېږي هغه هسټري هلته اضافه کېږي په دې ډول. وګورئ که زه چېرته غواړم چې یوه بله لیکنه هم دلته اډ کړم کولی شم په دې ډول یعنې د هسټري څخه موږ په هغو وخت کې استفاده کړو چې ځینې وخت موږ نه وو پوه شوي د موږ نه یا اشتباه شوي یا بیا غواړو چې قدم په قدم شاته راشي. وګورئ ایونټ موږ کارولی و چې هغه موږ ترله او که غواړو چې بېرته خپل عادي حالت ته راشو موږ به صرف په مغو مربوط عکس باندې کلیک کړو دلته چې دی او مخکې موږ درته ویل چېرته موږ اوس دلته تغییرات راوړو په دو کې ایډیټینګ وکړو دغه کومه هسټري چې دلته هایډ شوې یو ډول هغه له منځه ځي. نو دو ځای کې به د موږ ډېر پام وي ورته. بل که چېرته موږ وګورئ مثلا تر دغو ځای پورې تر دغه هسټري پورې موږ دلته په خپل لیر کې تغییرات راوړي دي. که غواړو چې د همدغو ځای دغه هسټري د شتون ولري د همدغو ځای یو بل لیر د پیل شي په نوې صفحه کې. وګورئ دلته بل یې نوې صفحه موږ ته راغلی چې په هغو کې موږ ته د هغو ځای نه چې د کومه زموږ تغییرات واستلي وو بله نوې صفحه راخلاصه شوه، یعنې د لومړۍ هسټري هماغلته تر اوسه پورې شتون لري. سمه ده. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې موږ څومره هسټري دلته کولی شو د هغو نه استفاده وکړو تر څومره حده پورې. وګورئ دا مربوط د موږ د کوم سیټینګز چې د مخکې څخه سیټ شوي دي فوټوشاپ مربوط د هغو کېږي. که غواړو چې موږ هغو ته تغییرات ورکړو نو موږ راځو ایډیټ منیو ته. وګورئ په ایډیټ منیو کې چې کوم دغه آپشن تاسو وینئ یا د پریفرنس په نامه باندې په دې باندې موږ کلیک کوو. په همدغه ډول دلته موږ کلیک کوو په دغه کوم آپشن چې و دلته موږ وګورئ اصلا هسټري سټیټس دي دلته چې موږ کولی شو تر 50 پورې هسټري سټیټ دلته ولرو. اصلا وګورئ دا کولی شي تاسو تر 1000 پورې هم لوړ کړئ. په دې ډول کولی شي د دونه هم ټیټ کړئ. چېرته موږ دوه انتخاب کړو د موږ هغه هسټري به تر 2 پورې نه اضافه کېږي. یعنې وګورئ زه 4 مې اوکې کړله په دې ډول
اوس غواړم چې په یو نوي لیر کې د دغو نه زه اخلم، په یو نوي لیر کې تغییرات راوړم. وګورئ زموږ هلته هسټري څو انتخاب کړې وه؟ 4. نو زموږ هسټري به تر 4 نه اضافه کېږي. وګورئ سمه ده. په دې ډول څه غواړم چې یو بل هم اضافه کړم، 4 شول. او وګورئ نوي کومه هسټري چې د په هغو کې اضافه کېږي اما تر 4 دا نه لوړېږي. نو زموږ دپاره هغه کوم سټینګونه چې د فوټوشاپ د طریقه موږ ته سیټ شوي دي په مغو ډول دا ښه دي، یعنې باید موږ په هغو کې تغییرات رانوړو، ځکه هغه موږ زموږ سیستم ته په کتو هغه کار ترسره کوي. دا بېرته موږ 50 کې وو. نو اوکې کې وو یې په همدغې ډول باندې موږ غواړو چې د هسټري څخه استفاده وکړو. په دویم قدم کې غواړم چې د هسټري براش ټول څخه استفاده وکړو چې هسټري براش ټول د څه لپاره کارول کېږي. وګورئ موږ اصلا اوس زموږ هسټري براش چې دی په لیکنه او په یا په داسې یو لیر چې هغه د براش مربوط نه وي په هغو باندې موږ ته کار نه کا یا هغه موږ ته ډیسیبل دی تر څو پورې چې هغه لیر ته ونړوي. وګورئ که چېرته موږ په دو باندې کلیک کړو زموږ کومه لیکنه چې ده هغه لیر ته اوړي، یعنې موږ بیا نشو کولی چې په هغو کې هغه د لیکنې مربوط تغییرات راوړو. سمه ده. نو زه غواړم چې بېرته F12 چې موږ په اصلي لیر کې شتون نه لرو. وګورئ زه راځم خپلې هسټري دلته اضافه کوم تر څو پورې موږ هغه خپل کوم لومړی حالت چې و د تصویر هغو ته وګورځو په دې ډول څه. اوکې وګورئ زه دلته غواړم چې د اصلا ګورئ دا د براش مربوط ده، د براش ټول مربوط ده، د بل ټول مربوط نه ده یا د بل لیر دپاره. وګورئ زه غواړم په دغه بکګراوند باندې یو څه تغییرات راوړم. د مثال په ډول څه زه غواړم چې دلته یو څه تغییرات راوړم. راځم براش ته. اوکې مثلا یو ډول څه براش کوم په دې ډول څه اوکې همداسې نور. اوکې وګورئ که چېرته موږ اوس وغواړو چې د دغو براش چې موږ ترسره کړی په اصلي لیر باندې د دو ځینې برخې موږ حذف کړو یا یې پاکې کړو، نو دا به موږ ته ډېره مشکله وي که موږ د انډو څخه کار اخلو. وګورئ یا د هسټري څخه کار اخلو. وګورئ دا به ټول په یوه وار پاک شي. نو د دو دپاره موږ د هسټري براش ټول څخه استفاده کړو. وګورئ که موږ چېرته په هر ځای باندې دلته کلیک وکړو نو هغه مربوطه ساحه به موږ ته پاکه شي بدون د دونه چې هغه تصویر شاته څنګه وکړه په هغو کې کوم تغییر راوړي یا خرابي رامنځته کړه. وګورئ موږ په اصلي لیر کې یو. په دې ډول سره موږ هغه ساحه چې غواړو پاکه د هغو نه اریسر کولی شو یا پاک کولی شو. په دې ډول سره مثلا د استفاده د دغو اصلي تصویر نه کا کني که چېرته د اریزر ته موږ ولاړ شو او غواړو چې د اریزر کړو نو هغه یو څه تغییرات ډېر کې راوړي. وګورئ هغه کوم تصویر چې و هغه هم له منځه وړي په دې ډول سره. نو هسټري ټول چې دی د براش ټول هغه ډېر مهم دی په دې ډول کې. او بل چې دی ورسره آرت هسټري براش ټول دی چې اصلا د خاصه کارونه نه لري، خو اما ډېر وخت په هغو پینټینګ کې دا کارول کېږي چې یو څوک غواړي هغه هلته د ځان دپاره یو بکګراوند جوړ کړه. د مثال په ډول سره زه غواړم په دغو نوي لیر کې بکګراوند جوړ کړم په دې رقم. خو وینې دغه چې دی یو ډول رنګونه دې ته پاش کوي. مثلا زه غواړم چې یو نوی تصویر راواخلم چې هغه په هغو کې مختلف رنګونه کار شوي وي. وګورئ په دې ډول ته. نو اوس وګورئ که زه چېرته په دو باندې کلیک وکړم یو څه یې کوچنی کوم کنټرول زی نو دا یو ډول پینټینګ کا. وګورئ په دې ډول یعنې رنګونه سره میکس کېوي. نو اکثره وخت چې دونه موږ استفاده کړو د بکګراوند په جوړولو کې هم استفاده کېږي، خو بله داسې خاصه استفاده موږ په دو کې نشو کولی. نو بیا هم په ځینو ځایو کې موږ کولی شو دونه کار واخلو. همداسې نو د موږ نننی درس تر همدغې ځایه پورې وه. تر بلې او راتلونکې جلسې پورې مو په پاک خدای سپارم. ښې شېبې ښه وخت ولرئ.